سلامونه هرکلی کوم د پښتوانې چینل لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ د ګونګړي نښان کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اووه افغان لوبغاړي په بنګلادیش غوره لیګ کې واخیستل شول. د بنګلادیش غوره لیګ راتلونکی اووم پړاو سیالۍ کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ اووه افغان لوبغاړي هم شامل شوي دي. د یادو لوبغاړو په لیست کې د محمد نبي موجب زدران، نجیب الله زدران او شفیق الله شفق ترڅنګ ځوان لوبغاړی رحمان الله ګربز او نوین الحق حضرت الله زازی هم اخیستل شوي دي. په بنګلادیش غوره لیګ کې اووه لوبډلې ګډون کوي چې د لاندې لوبډلو لخوا څخه افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي: راجشاهي رایلز حضرت الله زازی، کولنا ټایټنز نجیب الله زدران او رحمان الله ګربز، کومیلیا ویریرز مجیب رحمان، رنگپور رایډرز محمد نبی او سیلهټ سکسرز شفیق الله شفق او نوین الحق اخیستي دي. د بنګلادیش 2019 او 20 کال غوره لیګ سیالیو بولۍ کې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 نیټه ترسره شوه چې 409 لوبغاړو څخه پکې 181 داخلي او بهرني لوبغاړي ونیول شول. دا سیالۍ به د راتلونکي دسمبر میاشتې په 11 نیټه پیل کیږي. یاد دې وي چې دغه سیالۍ به تر نورو سیالیو ډیره زیاته جالبه او ډیره زیاته جوش او خوش سره ترسره کیږي. د 2020 کال تر 14 نیټې به دوام وکړي او ټولې لوبډلې به پکې 46 سیالۍ ترسره کړي. دوستانو، دا د افغان لوبغاړو لپاره یو بهترین چانس بللی شو، ځکه چې زموږ د لوبغاړو تجربه ورسره څو چنده زیاتیږي او د نړیوالو پر مخ یوه روښانه